السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. د اکسل پروګرام زده کړه په پښتو ژبه نن 4مه ورځ ده او دغه اکسل چې کوم مایکروسافټ افیس ده، دا چې کوم درس درکومه دا 2004 افیس ده. را به شو د نن ورځې درس ته. دلته به اکسل ته به ولاړ شو. دلته به بلینک ډاکومنټ کلیک کو. را به شو فایل ته نن به په خیر سره پرنټ ووایو. یو ټیبل به جوړ کړم زه دلته NO څه معنا نمبر نیم ووایم چې پوزیشن مقام ورته ووایم چې سالري دومره بس ده. نیم مثلا ووایم چې یما خالد جمال خان اجمل. دا مثلا چې ده ټیچر ده. دا مثلا ډرایور ده. دا مثلا کوک څه معنا. دا مثلا چې ده دا هم ټیچر ده او دا منیجر ده. د دو ماشونه ټول یو شی دی. ورته وایم چې څو دی خارجي موسسه ده 1000. دا به زه داسې کنټرول سی کنټرول وي بیا لاندې راځم کنټرول وي. ګورئ د ماوس د کیبورډ د ایرور کی په واسطه لاندې راتللی شو. دلته بیرته کنټرول وي کنټرول وي. که داسې وکړو چې دا ټول بیا داسې انتخاب کړمه بیا ورته هم کنټرول سی کنټرول وي کنټرول وي. دا فایل به دلته ګورئ یا ولیکئ. فکر وکوئ چې دا نشته. یا ولیکئ له دې غوږ نه یې کش کړئ. خو که چیرې کنټرول ونه نیسم هماغه عدد تکراري راځي. هماغه متن تکراري راځي. مثلا زه دلته لیکمه کابل. صحیح ده. کابل له دې غوږ نه یې داسې کش کړمه ټول تکراري راځي. خو دا عدد ده. عدد باید تکراري رانشي. باید یو دوه درې تغییرات راشي. نو زه دې سره کنټرول نیسم. چې کنټرول نیسم بیا له دې غوږ نه یې داسې کش کاږم. شی کېږي خپله پرله پسې شمېره اخلي. پوه شو په دې باندې. دا به زه داسې انتخاب کړم او دې ته به بارډر ورکړم. څه ورکړم؟ دلته لاړ شم او دلته ورته وایم چې آل بارډر، یعنې ټول حجرې سیل کالم رو چې دي دې ته بارډر ورکړه. د دې بارډر که چیرې غټوی دلته راشئ دلته ورته ووایئ چې لاین سټایل. چې لاین سټایل دا ډبل انتخاب کړئ. دا انتخابوم. اوس ورته وایم چې داسې خط هم کش کولی شئ. دلته کلیک کولی شئ. خو تاسې دلته ډبل کلیک کړئ بیا بیرته داسې انتخاب کړئ دا ځای. اوس دلته راشئ چې شئ آل بارډر. دې بارډر له دې سره اوس تغییر پیدا کړ. دا که غواړئ چې یو ځایي پاک کړئ دلته راست کلیک پې وکړئ. چې به ورته وایي کلیر کنټینټس. کنټینټس چې معنا څه معنا؟ محتویات. دغلته چې شی دي دا راته چې کړه کلیر کړه پاک کړه. که زه دلته کلیک کړم ورته کلیر کنټینټس څومره اسانه شه. دا یوه خوبي دا لري چې که چیرې فورمول کې دې کوم شی لیکلی یا فورمول دې انتخاب کړی اوسي بیا فورمول له منځه نه ځي، فقط هغه محتویات له منځه ځي. او که داسې کې دا دې زده نه وي نو داسې به کوې. ګوره کوم یو اسانه ده؟ کلیر کانټینټس اسانه ده. کنټرول زید څه کار کوي؟ بیرته لغوه کوي. را به شو دوستانو پرنټ ته.
اول دغه ځای وګورئ چې دا د تاسې کاري ورقه ده. که چیرې دا رسن پرنټ کلیک کړئ نو د تاسې ورقه کې به دا سپینه ورقه ده، دغه ساحه کې به دغه لیکل وسي. او ټول څو ورقې ده؟ دویمه ورقه. دا اوله ورقه ده، دا دویمه ورقه کې هم دومره راځي. اوس که غواړئ چې دا باید تر دې ځای پورې راشي، بیا به څه کار کوئ؟ دا به داسې انتخاب کړئ، یا خو دا چې دا خانې هم غټولی شئ. صحیح ده؟ ګورئ یو کالم داسې انتخابېږي، ټول کالمونه څه رقم انتخابېږي؟ داسې انتخابېږي. دې ځای نه سایز هم ورته غټولی شئ، بیا دا خانې هم لږ غټولی شئ، بیا یې سایز ورته غټولی شئ. اوس به وګورو، تاسې که متوجه شئ دغه عادي صفحه کې هم دلته ګوره نقطې نقطې وینئ، دا په دې معنا چې دغه یوه ورقه ده، یعنې فعلا دغومره نور ځای هم لرو. کولی شئ چې دا یو کالم چې کله تاسې غټوئ دې ځای نه یې داسې هم کولی شئ. که غواړئ چې ټول همزمانه غټ وواړه شي، دلته کلیک کړئ، دا ده. دې ځای نه ګورئ کش کړئ، ټول انتخاب کړئ، بیا دې نوش نه یې داسې لږ غټ کړئ. اوس د پرنټ شارټکټ کنټرول پی شئ، کنټرول پی. ګورئ اوس دغه حالت ته ورسېده، یعنې دغه د مونږ کاري صفحه ده. خو ګورئ صفحه باید څو دانې شوي دي؟ 4 دانې شوي دي. څو دانې شوي دي؟ 4 دانې شوي دي. را به شو کنټرول پی ته. نو دا د مونږ څه ده؟ کاري صفحه ده. ټول څو ورقې دي؟ 4 دي. که چیرې د همدې پرنټ نه څو نفرو ته کاپي غواړئ، دلته یې زیاتولی شئ. دې ځای نه څه کار کولی شئ؟ کوم پرنټر چې تا سره ده دا به انتخابوئ. که چیرې پرنټر د اپیسون وي دلته به اپیسون لټئ. که چیرې ایچ پی وي یا مثلا سامسونګ وي بل وي دلته به انتخابوئ. دلته هغه وخت انتخابېږي چې کله ته پرنټر وصل کړي د هغې سافټویر باید انسټال کړي. بې سافټویره کمپیوټر هغه پرنټر نه پیژني، باید اول سافټویر انسټال کړي، برق کې وي دې کې وصل وي، سافټویر انسټال کړي بیا دی پیژني. دې ځای نه به پرنټر انتخابوئ. دلته څه کار کېږي؟ ګوره پرنټ اکټیو شیټ. که چیرې دلته څو شیټه وي، تنها هغه شیټ درته فعالوي چې کوم شیټ کې ته فعلا اوسې. دا مثلا د چیپ نوم ورکوه، د چیپ په نامه مای فایل، او دلته بل شیټ ورکوه، دا به م رینیم کومه مای کلاسز. ښه، دلته زه پرنټ ته راشم، دې کې به هم ځای ولیکنه وکړم، ورته وایم چې الله. اوس کوم اکټیو شیټ ده؟ دا ده. که دا کلیک کړم اکټیو شیټ دا ده. نه اوس که زه کنټرول پی پریس کړم دلته ورته وایم چې دا خپله اتومات انتخاب وي پرنټ اکټیو شیټ، ځکه چې هر شیټ کې کار کوي، خو واضح خبره د هماغه پرنټ یې. نو که چیرې دلته کلیک کو پرنټ انټایر ورک بوک، نو دا څه چې ورک بوک دی دا 20 دانې شیټ هم اوسي، ټول درته څه کوي؟ پرنټوي. یعنې دا شیټ هم پرنټوي، دا شیټ هم پرنټوي. له نوم نه یې پوهېږئ چې نوم یې څه شی وه؟ ګوره پرنټ انټایر ورک بوک، ټول مکمل ورک بوک پرنټ کا. پرنټ اکټیو شیټ تنها اندغه فعاله ورقه شیټ راته پرنټ کا. پرنټ سلیکشن، سلیکشن انتخاب ته وایي. زه ورته وایم چې ټول ټیبل مې نه ده پکار، تر 10مې شمېرې زما پکار ده. دا به انتخاب کې، بیا به کنټرول پی پریس کې، دلته به ورته څه انتخاب کې؟ پرنټ سلیکشن. هغه تر 10 خانو پورې به درته پرنټ کړي. پوه شو په دې باندې؟ دا تاسې ورد پروګرام کې هم لږ لږ ویلي دي دا ځایونه. که چیرې اوس ټولې څو ورقې دي؟ یوه ورقه ده. ولې؟ چې دلته موږ پرنټ سلیکشن انتخاب کړی. او که دا څه ورته وایم پرنټ اکټیو شیټ، بیرته بیا ټولې 4 صفحې کېږي. اوس که غواړئ د تاسې دا ټولې څو ورقې دي؟ 4 ورقې دي. د تاسې 3مه ورقه پکار ده. څویمه ورقه؟ ټولې مو نه دي پکار. دلته که چیرې شی ونه لیکئ نو ټولې پرنټوي. او که ورته وایي چې نه تنها 3مه ورقه راته پرنټ کړه، نو پیج دا سټارټ ده دا اینډ ده، یعنې
دلته به زه وایم چې له 3 نه شروع که تر 3 پورې بیا هماغه 3 ورقه 3 ورقه پرنټېږي. پوه شوې پې؟ او که چېرته وایې چې 3 او 4 له 3 شروع که تر 4 یعنې 3 او 4 که یوه ورقه هم پکار مشخصه باید دلته هم هماغه ورقه ولیکي. یعنې دا معنی له دې ځایه شروع که تر دې ځایه پورې. پوه شو په دې ځای باندې؟ ورد پروګرام کې داسې نه وه. ورد پروګرام کې بیا ورد پروګرام کې به چې مونږ بس اوي ولیکله بیا به م چې ولیکه رند قوس خلاص ورته وایم چې 1 قوس بسته. دا زومین زه د دې ځای نه لږ کم کړم. د دې اوس پرنټ ته لاړ شو کنټرول پی. ګورئ دلته داسې وه 3 دې چې ولیکله هماغه تنه 3 ورقه ورته پرنټېدله. او که داسې دا علامه مې ورکړه دا څه معنی له 3 نه تر 10 ورقه پورې. مثلا ټول څو صفحې ده 14 صفحې ده. نو ده به څه کار کوه له 3 نه تر 10 پورې. که زه داسې ورته وایم 3 پرنټ که کامه 5 پرنټ که کامه 10 پرنټ که. دا بیا څه کار کوي 3 پرنټوي 5 او 10. که چیرې داسې ورته وایم 3 پرنټ که کامه 7 نه تر 10. دا څه کار کوي کمپیوټر اول 3 پرنټوي بیا له 7 نه تر 10 پرنټوي. پوه شو په دې باندې؟ نو اکسل چې ده بیا دغسې نه ده. اکسل که چیرې 4 پرنټوي دلته هم باید 4 ولیکئ دلته هم یعنې له 4 نه شروع که تر 4 پورې یوه ورقه پکې راځي. ښه دا څه معنی کولیکټډ دا ډېر مهم آپشن ده. که چیرې دا 4 ورقې صحیح ده او 10 نفرو ته دا پرنټوي 10 شاګردانو ته دا پرنټوي. که چیرې دا کولیکټډ دا انتخاب وي دا یو دا شی دی او دا نو که 10 کاپي دې پکار وي دا کمپیوټر څه کوي پرنټر اوله ورقه 10 دانې پرنټوي. څو دانې؟ بیا به دا ږدي دویمه ورقه 10 دانې 3مه ورقه 10 دانې 4مه ورقه 10 دانې. بیا د تا کار څومره ډیر شه یو دانه له دې راخله یوه له دې یوه له دې یوه له دې بیا سټیپلر که یوه له دې یوه له دې دا خو جنجالي شه. نو دا باید انتخاب وسي کولیکټډ یعنې 1 2 3 4 یوه کاپي شوه بله شروع کړي بله شروع کړي. نو اشتباه هم که چیرې دا تاسو نه کلیک وسي باید دا کلیک کړئ. په دې فرق باندې پوه شوې؟ دلته هم ګورئ ښکاره ده ګورئ 1 2 2 3 که 10 کاپي کې نو اوله ورقه درته 10 دانې پرنټوي دویمه ورقه 10 دانې 3مه ورقه دا خو جنجالي شه بیا تیار یې ونی جلا کوه دا خو سخته شه. نو دلته هم باید فکر دی پروټیټ و او لینډسکیپ. پروټیټ ګورئ د شکل نه معلومه ده چې ورقه په داسې اوږدو کې پرنټوي او که داسې په او بل چې ده د ورق انتخاب ده چې معمولی ډول په عادي ډول لیټر انتخاب وي. ته باید څه انتخاب کې A4 انتخاب کې ځکه زمونږ او تاسې په کاري ساحه کې A4 ورقې ډېرې دي. A4 باید انتخاب کې. A4 مو چې انتخاب شو کړه ګورئ د ورقې سایز و اندازه تغییر وکولی. تاسې همیشه باید په یاد ولرئ چې ورقه تاسې همیشه مخکې له دې چې کار شروع کړئ باید A4 انتخاب کړئ. پوه شوئ په دې باندې؟ بل چې ده مارجن فعلا نارمل مارجن ده. دې کې ګوتې مه وایئ که غواړئ بیا هم تغییرات راوستلی. مارجن دغه ساحو ته وایي د دغه ورقې 4 اطراف یا حاشیې ته څه وایي مارجن وایي. دغه که کم و زیات کوئ دلته ګوره تیار اندازې دي. نارمل عادي ډول وایډ پراخه یعنې دغه حاشیې چې دي ډېر زیاتې شي. ګورئ دغه لیکنه به دلته کېږي او دا 4 خواوې حاشیې دي او دغه نارو باریک یعنې دغه حاشیې به ډېرې کمې شي مارجن به ډېر کم شي. دلته تیار اندازې شته. او دا څه کار کوي سکیلینګ نو سکیلینګ سکیل مه کوه راته. ګوره فیټ شیټ آن 1 پیج دغه شیټ کې ګورئ فعلا 8 ورقې دي دا په یو پیج کې راته راوله. دلته کلیک کوئ دغه 8 ورقې ټولې درته
په یو ورق کې راوسته. همدا رقم fit all column on one page. دا هم هماسې ټول کالمونه په یو ورق کې راوړله. هغه بل څه وه ټول ګوره fit all row on one page. دا او دا یو شی ده. ګوره دا او دا یعنې څه چې رو دي ټول په یو ورق کې، خو دا چې څومره کالمه دي په یو ورق کې راوړله. دا په هغه صورت کې که چیرې کالمونه دي ډېر زیات دي، د دې ځای پورې کالمونه یي، زه دلته هم زه ورته ووایم چې کمپیوټر مصروفه شه، ځکه دا ما که زه داسې ځای ورته انتخاب کوم ورته وایم چې کنټرول انټر، اوس زه کنټرول پی پرس کوم، ګورئ اوس ورته نو سکیلینګ کې داسې راځي. اوس ګورئ دلته څنګ کې نور کالمونه هم پاتې شو که نه؟ پاتې دي که نه؟ پاتې دي. ګورئ دا کالم دا وینئ د دې ځای پورې موږ ته پرنټ کوي. زه ورته وایم چې دا کالمونه هم پرنټ کړي. کنټرول پی. زه اوس دلته ورته وایم چې print all column in one page. ګورئ دا نور کالمونه یې هم ځان سره راواخیستله که نه؟ ګورئ له نوم نه یې پوهېږو موږ fit all column on one page, fit all row in one page. څه چې کالمونه څومره دي په یو ورقه کې، څه چې روګانې دي ټولې په یو ورقه کې. را به شو پیج سیټ اپ ته. دغه پیج سیټ اپ او دا وینډو وینئ دا د ورقې تنظیمات دي. چې کله تاسې لیکنه وکړه جدول مو جوړ که نو دلته به راځئ دکې به تغییرات راولئ. پروټیټ او لینډسکیپ دلته هم ده دلته هم ده. ورقه په اوږدو وي که داسې په څملاستو وي. بل دا به نو سکیلینگ کمه. از اینجا صفحه را گفتیم که با تغییر داده میتونیم که رقمی صداقایی باشه یا رقمی. از اینجا هم میتونستیم، از اینجا هم دیگه. ایرا سکیلینگ ما نو سکیلینگ انتخاب میکنم دیجا. اینی که هستک امی دغه صفحه څومره اندازه تا مخکې راشي او زومین او زوم اوټ ده، یعنی دغه نوشته څومره مخکې راشي څومره شاته ولاړ شي، وړې ښکاره شي غټې ښکاره شي. دلته ګوره اجسټ نارمل چې ده 100 ده. که زه دا 150 کمه ګورئ څومره یعنې د لیکنه مخکې راغله خو کالمونه پکې کم ځای شوله. اوس بیرته که غواړئ چې دا په خپل خوښې جوړ کړئ ګورئ دلته ویف ته راشئ، چېرته ویف ته پیج بریک. پیج بریک څه معنا؟ د ورقو قطعګي. ګورئ دا اوله صفحه ده. څویمه صفحه ده ښکاري. دغه ساحه که غواړئ چې پټه کړئ څه کوئ پټه کړئ. دغه ټپس که چیرې غواړئ ورک کړئ په دې لیکنې ډبل کلیک کړئ ګورئ دا خپله هایټ شوه. بیا ډبل کلیک کړئ بیرته پیدا شو. د په خاطر چې دا کاري ساحه د موږ غټه شي ما داسې کار وکړه. ګوره دا څویمه صفحه ده؟ اوله صفحه ده. دا دویمه لاندې ده، درېیمه لاندې ده، څلورمه داسې. که غواړئ چې د اوله صفحه کې دغه سالري پورې راشي، دغه آبي آبي رنګه خطونه وینئ دا به داسې کش کړئ داسې کش کړئ. نو اوله ورقه کې به اوله کې څه شی وه؟ ګوره اوله ورقه کې نمبر او نیم راته. اوس څومره راځي؟ داسې کش کړه تر سالري. اوله ورقه کې ته د ځای راځي. اوله ورقه کې تاسې متوجه شئ تر 40 نومه راځي. که غواړئ 20 نومه راشي په اوله ورقه کې دا به داسې کش کړئ. اوس چې زه او کنټرول پی ووهمه اوله ورقه ګورئ سالري او تر 20 نومه پورې راغی. نو دا له کوم ځای نه کېده؟ ویو نه. بیرته ګوره نارمل کلیک کړئ بیرته عادي ډول راځي. کنټرول پی بیرته پیج سیټ اپ. نو دا عاجز باندې پوه شو دغه لیکنې درته زوم ان او زوم اوټ، یعنی که دا زیات شي نو صفحه کې څه کېږي؟ صفحه کې د لیکنې په غټه اندازه پرنټ کېږي او که کوچنی کې کوچنی ډول پرنټ کېږي. او بل دا هم فیټ له دې فیټ سره تقریبا یو شی ده، یعنی درته وایي چې مثلا څو ورقې کې دا فیټ شي. که ټول وایي چې په یو ورقه کې فیټ شي دا څه چې لیکنې دي ګورئ ټول په یو ورقه کې فیټ شو ځای په ځای شو.
پیج سیټ اپ کې بل پیپر سایز له د ځای نه مونږ ویلی د ځای نه مونږ ویلی. پرنټ کوالټي څه معنا دغه کومې ورقې چې پرنټوي کیفیت یې دا تر څو دلته نور عددونه یې که لوړ وي نو پرنټ به څه شی راځي ښایسته راځي. که چیرې دلته فرست پیج نمبر که چیرې پیج نمبر غواړئ پیج نمبر هم ورکول کېږي. تر دې ځایه پورې درس هم بس ده چې ویډیو بیا طولاني کېږي.